سلامونه او نیکې هیلې او خیساسات رحیم یم وایس اف پښتون یو ځل بیا حاضر یم درنو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ الله دې وکړي چې روغ جوړ تکړه به وئ نن راغلی یم ډسټرک هنګو ټل بازار ته راغلی یم د اختر ورکوټي اختر شپه ده او د شپې 12 بجې دي ټل بازار دی ډېره زیاته ګڼه ګوڼه ده خلک راوتلي دي مختلف قسم سوداګانې کوي خلک راوتلي دي سوداګانې کوي ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده او د شپې 12 بجې دي 12 بجې دي نو مختلف قسم خلک څوک خوراکونو کې مصروف دي او بیا دلته کم دغه ځای دی دلته خلک اختر دپاره سامانونه اخلي سامانونو کې دغه بیا د سپلو دوکانونه دي هلته سړی لکه څنګه تاسو ګورئ دلته سپلو دوکانونو کې هم ډېر زیات رش دی خلک راغلي دي اختر دپاره پیزا رالي او خپل سامانونه اخلي د خپل هم دوکانونه دي او دلته یعنې دلته کم مارکیټ دی دې مارکیټ کې خلک د پیزارو مارکیټ دی قومي مارکیټ نه ورته وایي او نو خلک راغلي دي د شپې 12 بجې دي او ګڼه ګوڼه زیاته ده لکه څنګه داسې دغه دوکان ښکاري یعنې دغه کم مارکیټ دی دغه مارکیټ کې خلک اختر دپاره پیزا رالي او نور وغیره کم سامانونه دي هغه اخلي نو تاسو دلته بیا دغه وسکټو دوکانونه دي او پیزار خلک زیات دي بیا دلته مختلف قسم جوسونو دوکان دی جوسونه خلک دلته د جوسونه کېږي دغه نور دوکانونه دي دلته ټوپۍ او واسکټې او نور پیزار بیا دلته خلک اخلي نو کتونکو دغه ټل بازار او د ورکوټي اختر شپه ده په ګڼ شمېر خلک راغلي دي او خپل سامانونه اختر دپاره اخلي تر بلې ویډیو پورې انشاءالله چې زه بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغه وخته پورې ما رحیمي ته اجازه راکړئ د ویلا په مان